دا د الله فضل دی چې مونږ الله انسانان پیدا کړو ټول وایي الحمدلله او ښکلی شکل یې راکړه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مونږ په څلور بولي نه ګرځو په خپلو خپو ګرځو روغ لاسونه یې راکړل روغ سترګې یې راکړې روغ اندامونه یې راکړل د ګرمۍ او د یخنۍ د بچو عقل سوچ فکر انتظامات یې راکړل دا د خدای لوی نعم یو کتاب کې مې د دې سترګو کتل د سترګو دا باڼه نه دي نور خو به وروستو پرېږدو دا باڼه د یو سړي قدرتي دا باڼه نو سترګې وې باڼې نو نو هغه به سترګې خوږېدې سوځېدې به ډاکټر له بلا ډاکټر به وله د سترګو صفۍ وکړه بیا به سترګې سوځېدې بیا به ډاکټر له منډه مشر ډاکټر له لاړ هغه وې ستا د سترګو کې دوړه ګرد پرېوځي او رښتیا خبره پاک کور کې که په میز د پاسه ته وګورې نو یو دوړه به پې پرته وي په دې هوا کې دا ګرد و غبار منډې ترړې وي دا هوا ټوله د دوړې او د ګرد ډکه ده دا د الودګۍ نه ډکه ده نو پاک لوښې د المارۍ نه راواله او ته پې داسې لاس راکاږه نو دا لاس پرې د دوړې نه ډک شي وی ستا د سترګې ته دا دوړه رسي نو ته به دا مهرباني کې چې به سترګه اینځه هر وخت سترګه لمده ساته چې څو ورځې سترګه لمده کړه سترګې سوځېده ډاکټر له لاړ وي د سترګو د اوبه بندې که د اوبه ستا سترګې ته دومره ورسېدې چې هغه اوبه نقصان ورکوي ډاکټر صاحب زه څوک کمه وی پته ولګېده چې دا ټول مسله د دې سترګو د بڼو ده نو ما هغه کې سوچ کاو مې دا ګاډی چې کله رواني او باران شي دا شیشه تته شي نو یو شی دی هغه د پلاستیک او څه ورته وایي ویفر ورته وایي هغه ویفر پې د پاسه ګرځي دا شیشه درته پاکوي خاوره خټه هغه اوبه ترې لر کوي دا باڼه خدای په دې سترګه کې قدرتي ویپر پیدا کړی دا دوړه ده نه لر کوي دوړه دې سره نښلي سترګې ته یې نه پرېږدي هغه ویپر به ته په لاس باندې وی نو ښکته پورته کېږي به او دې کې قدرتي خدای داسې بټن لګولی ده چې فورا ښکته پورته کېږي ستړی کېږي پې نه نه مشین سوځي نه مشین فیوز کوي هغه ویفر به هغه پلاستیک خراب شي نو بیا به دې مصري له چې دا بدل کا دا صفۍ پوره نه کوي او دا داسې ویفر خدای ستا سترګه کې پیدا کړی چې تر مرګه پورې دی اس قسمه تبدیلی ته او پرزو بدلولو ته ضرورت نشته دا پوټې باڼه چې مونږ ته ښکاري دا څومره قیمتي دی د یو انسان پړپوس خراب شو پړپوس په وجود کې هغه شی دی چې څاروي خلک حلال کړي نو پړپوس یې سپو ته اچوي انسانان نه خوري پړپوس د سپي د خوراک شی دی او د یو انسان پړپوس خراب شو امریکې ته بوتو امریکا کې ورته وی چې دا علاج یو شته موږ سره بل نشته هغه علاج څه دی ادا که چېرته اکسیډنټ وشو او یو انسان هغه ډونیشن ورته دی وی هغه مخکې لیکلي و چې که زه مړ شم نو زما اندامونه بل انسان ته لګولی شي دا زموږ ملک کې نشته او په بار ملکونو کې شته نو هغه ډونیشن عطیې والا پړپوس که بل څوک اکسیډنټ کې مړ شو په خپل مرګ هم نه نو موږ به د هغه اپریشن وکړو پړپوس به تا ته لګو او په دې شرط چې ستا او د هغه بلډ ګروپ د وینې ګروپ هم یو وي په دې شرط چې ستا او د هغه د پړپوس سیز هم یو وي خدا به چل کله کېږي بس د خدای وارو ته انتظار کوه چې داسې وشي نو کېږي به نمبر مې 102 راغی 102 نمبر مې راغی 102 په قسمت خپل دی که چرته دا 101 چې تا نه مخکې دي که د یو اکسیډنټ وشو پړپوس مونږ ته بیلو شو او دی کې ګروپ نو برابر یا سیز د دوی نو تاله به ډایرک راشي که ونه به د نه مخکې دي خو ته به مهرباني وکړې چې تا په دې نمبر کې 102 کې اچو نو ته به مهرباني وکړې 2.5 کروڑه روپۍ به مخکې داخله کې دا 2.5 کروڑه نن ریفنډیبل دي دا به واپس کېږي نه دا لاړ دا اپریشن خرچه به دې خپلی
د هسپتال خرچه به دې خپلی د ډاکټر فیس به دې خپلی د خوراک فیس به دې خپلی الله هغه پړپوس چې مونږ یې سپو ته غورځو تا څونه قیمتي پیدا کړی دی اله انسان ته د غاښ پته ولګي چې په د دړ راشي ما ته یو سړی وي غاښ مې خوږېږي مې څه ته غواړې باباجي بوډا و څو کاله عمر دی 80 کاله مې 80 کاله په دې غاښونو ته په منونو غنم میده کړل په غنمو ډوډۍ دې په میده کړه په منونو انار او امرود او په منونو نه پټنونو غلغله دې په دغه غاښونو په دې میچن میده کړه نور ته څه غواړئ د میچنې پل چې یو میاشت دو استعمال شي نو دا اوس بدلول غواړي د جوسر هغه کټر چې لږ استعمال شي دا بدلول غواړي ټایر چې کال دو استعمال شي بدلول غواړي د جلندې پل چې کال دو استعمال شي بس دا ختم بدلول غواړي نو تا 80 کاله په دې پټنونو رزق میده که بشیرجانه نور ته څه غواړي دا د خدای نعمت دی وایه که نه دی یو غاښ چې دی نی پته به درته ولګي ما ته بلو چا ګنډېری راکړی په لاره تلم ګنډېری په منډه راوړي دی او ګاډۍ ودرېد یو ځای کې په منډه یو منټ صبر وکړه خدای څه وایي ګنډېری راوړي وایي دا ځان سره واله په لاره به جوي زه خو را روان شوم خو هغه ته وایي جویم پسه په ګنډېری خو ما یو غاښ بیللی دی چې چک مې ولګو ټک چې مات شو دا خدای چې ما او تعالی کوم اندامونه را کړي دي زما قسم په خدای چې یو اندام د کروړهاو نه د اربهاو روپو دی غاښ به کېدی خو هغسې به ني چې کوم خدای قدرت درته پیدا کړی یو ویښته دې سپین شو والله کې تور کې یو ملا چې دې ټیټه شوه قسم په خدای کې ځان له نیغه کې یو ګوته چې دې شوګرو والو د ډاکټر وایي چې دا پرې کا قسم په خدای کې ځان له جوړه کې دا د چا احسانات دی وایم الله خو مونږ ډېر بد قسمته یو مونږ د خدای د غټ نعمت شکر هم ادا نه که ورکوټې خو لویه خبره مونږ شکر ادا نه که او رسول الله مبارک فرمایي ګوره مونږ خو د ښکلي پیغمبر په خبرو ایمان دی هغه څه فرمایي وی په رات او په خوشحالۍ کې او په تنګ دستی کې په دواړو کې د ما شکر ادا که مدد به دې زه کوم شکر ادا که مدد به دې زه کوم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان و زمونږ امام دی او ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرګ او د زمانې ولی او مالدار شخصیت په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12.5 لکه مسلې رایستې دي 12.5 لکه مسلې دا عقل لري چې دا څونه شی دی صابر و ډېر یو سړی وله راغی د نکاح تقریر یې وکړ د نکاح تقریر ملیان کوي یو سړی وله راغی دی کور ته دننه کېده وی مولوي صاحب لږ ودرېږه ودرېد ورته وی ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه ده وی یو او دا مې ما اورېدلي چې د مور د عدت هم پوره شوی دی وی یو یاره وی اورېدلي مې دي چې دا مور د ډېره ښکلې ده خشته ده نو ما ته یې را په نکاح کړه اوس یو دومره لوی بزرګ او عالم ته دا خبره څونه سپکه ده که نه څومره سپکه خبره ده چې ما ته مور بوډۍ ښځه ده امام ابو حنیفه ده او یو اتیاو کالو دی نو مور به یې د څونه عمر سلو نه به اورېدلي او بیا دا چې ما مور دې ښکلې ده او ما ته یې را په نکاح کړه ما غوندې بل سړی وي چې دا مازدیګر مې پې والي چې ښه ما مور پورې ټوکې کې ته به د خپل مور چاته په نکاح کې ستا مور کونډه نه په نکاح به کې اوهو امام صاحب څه وایي الحمدلله چې زما د مور رشته راله اوهو دکه ډېرې جینکۍ په کور زړې شو رشتې نشته الحمدلله خو دړمن شو سخت دړمن شو خو بیا څه وایي الحمدلله زما د مور رشته راله خو بچې خفه کېږه ما دا خو چونکې د ما مسله نه ده زما د مور مسله ده نو زه به هغې سره صلاح وکړم که هغه تا سره نکاح ته تیارېږي ډېره ښه ده زه پرې د خدای حمد ویم او که نه تیارېږي نو زما مسله نه ده خو د هغې مسله ده وایي زه ښه دلته ولاړ یم شابه تپوس دې وکړه خو چې امام صاحب قدم واغېش په هغه دړ راغې لاندې پرېوته مقه دی تسوته من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب د خدای د ولی بدل الله علی تبه خپه کې بدل با الله اخلی ولی رسول الله مبارک فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته زما دوستان مخفه کوي
زما دوست څوک خفه کوي مال خفګان راځي که نه راځي ستا دوست څوک خفه کوي تاله خفګان راځي که نه راځي نو د خدای دوست څوک خفه کوي الله له خفګان راځي که نه راځي نو امام صاحب ته چې وی دا سړی ولې مړ شو وی الله په ما خفه شو نو مړ یې که کنه زما خو په هغه حال کې مې امام ابو حنیفه د خدای حمد ادا حمد د خدای صفت شکر حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام راوسته او د بیت الله په خوا کې پرېښود تر د مور نه او دې تلاړ شام ته او په دشت و بیابان کې خپل بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم د تیرودو بچې حضرت اسماعیل پرېښود او لږې غوندې اوبې ورته پرېښودې په مشکیزه کې او لږ غوندې ستوان او څه خوراک مراک یې ورته کېښوده او ابراهیم علیه السلام ته روان شو دا بیبي ورپسې شوه خو پوه وه چې دلته خو په میلیونو انسان نشته او دا اوبه به سبا خلاصې شي او دا خوراک به سبا ختم شي نو زه به څه کوم او دا په ما درنده راغی زمرې را باندې راغی غله رالل انسانان رالل دا به څه کېږي خدای دې دشت و بیابان چې په میلیونو انسان نشته او که دا باران شو نو زه به څه کوم دلته خو سمڅه نشته چې ورننوځم مار شته لړم شته اوچ میدان تولې سره څوکم د شپې څه کم دی وده شم بړستن نشته ګلی شوه زه به په څه کې ځان پټوم ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم روان شو بی بی هاجره ورپسې پاسېده او ورته یې سړیه الی من تترکونه چا تم پرېږدې الله موږ چا ته پرېږدې و ابراهیم علیه السلام ډېر صابره و پړه ډېر زیات نرم و الله وی ان ابراهیم لاواه حلیم ډېر صابر او حلیم صابره عقلمند تم وی او اواه هر وخت به الله ته زاري کوله آه به کولو جړل به اته روان دي دا ورپسې ده الله یې تاسو بوځي دا باب المروه چې کوم دی راځي دې طرف ته روان دي نو دا ښځه ورته بیا وایي ای ابراهیمه تا ته ویم که نه لږ مخ راواړوه الی من تترکونه چا ته مو پرېږدې دې غږ نه کوي که کوي خو ژړا ورځي که شاته ګوري خو بچي ته کم ځای کتی شي او دغه یو نیازبین بچی دی بل شته هم نه حضرت اسحاق علیه السلام لا نه دی پیدا شوی الله بیا ورپسې لاړه چې لاړه ورته بیا وایي ابراهیمه ما ته وګوره که نه غږ نه کوي غریب اخره کې دې د لمن نه کلک راونیوه چېرته ځي موږ چا ته پرېږدی دې دشت کې واد غیر ذي زرع چې پکې قابل کاش بوټ هېڅ نشته چا ته مه پرېږدې ښځه پوه شوه چې دی خو خبرې نه کوي خاوند پته لګي سړي ته وی الله امرک بهذا دا درته خدای ویلی دي پوه شوه ابراهیم علیه السلام دقسې سر وړخه ښځې فورا لمن پرېښوده اذن لا یضیعنا چې الله ویلی دي نو الله ممل دی مونږ به نه ضایع کوي ایمان نه به مو ضایع کوي زه په مخه دی ښه نو ابراهیم علیه السلام چې هلته لاړ نو الله ته یې لاس اوچت کړ ګیله نه کوي مونږ خلق خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع مونږ خلق خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیږو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پوندې دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسودېده چې وی کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایی نسخه د تخیب نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیب خلق دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره
چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا هم یو 2 مرلې کور شته چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا 2 سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر د خدای ایمان دې راکړی دی شکر د خدای دې نه لوی نعمت شته ما ته بیګا یو ملګري د جرمني نه ټلیفون وکړو بیګا د عمرزو هلک دی د جرمني نه ما ته ټلیفون وکړو د جرمني او ممکن د ما ته وایي چې ستا د نیټ بیانونه پس د هرې جمعې په انټرنیټ موږ له راځي او موږ یې اورو د هرې جمعې بیان نو ممکن ده چې دا بیان به هغه واومري کیدای شي په الفاظو کې ما نه زیاتې کمې راشي خو ځکه د ټلیفون خبره وکله ما نه خبره هېرېږي دا عمرزو هلک دی زما د بچي د سکول ملګری پاتې شوی دی عامر یې نوم دی بیګیا راته په ټلیفون خبره وکړه وایي موږ په جرمني کې په یو یونیورسټۍ کې سبق وایو په لاره تېرېږو کله کله په سیکل یو بوډۍ ښځه وه هلته کې دا خو ما ته پته د هغه زه خپله درته اوس وایم هلته کې دا بوډاګان چي که نه دا چې کم سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو بچي خو ته یې والو دي بچي خو بیا د ښځو شي نه هغه مور و پلار دپاره حکومت بعضې کوټې موټې جوړې کړي چې ته بعضې ځایونو کې نو هلته کې هغه مور و پلار یې په کوټو کې دیری حکومت والا څه پیتي میتي ورکوي او دا بچې په کال کې یو ورځ مدرډی ورته وایي په هغه ورځ باندې دا بچې والا چې تا خط ولیږي چې دا به خط وله ولیږي یا څه معمولي پارسل ورته داسې 5-6 ګولۍ ورته چنګمان ولیږي بس وي دا زموږ د مور پلار حق نو نه مور پیژني نه پلار پیژني دا ما ته پته ده داسې حالات هم په امریکا او په برطانیه کې شته داسې حالات چې ښځه خاوند په یو ښار کې اوسېږي مور او بچې په یو ښار کې اوسېږي یو ښار یو شهر کې مور او بچې او د دې مور او د بچي شل کال یو بل سره ملاقات نه کېږي بچې د ښځې بچې د عیش و عشرت دی اسلام خو موږ له زما قسم په خدای ډېر لوی برکت راکړی الله په خپل بنده ډېر مهربان نو دغه بوډۍ ښځې سره به مونږ کله څه شی واخېسته زمونږ تعلق ورسره جوړ د هلک ما سره کور والا هم دی نو مونږ یو ځل کور ته ورسره لاړو د هغې پوټینۍ غوندې کوره کې چې لاړو بوډۍ سره تعلق جوړ شو اخره کې هغه عیسایانه وه مونږ له د ایمان دعوت ورکړ مسلمانه شه هغې وایي څنګه مسلمانه شم زما خو پلار مور رونه بچي ټول عیسایان دي او اسلام خو ډېر ګران مذهب دی نه ته مسلمانه شه هغه اسلام صفت هم ورته وکړو خدای د هغې له نرم کړ مونږ ووایي ورته چې ته عیسی علیه السلام منې مونږ یې منو ته ورته د خدای زوی وی مونږ ورته پیغمبر وایو او که مونږ عیسی علیه السلام په حیث د پیغمبر ونه منو خو بیا مونږ هم کافران یو مونږ عیسی علیه السلام پیغمبر منو خدای له نه بچي شته نه ښځه شته او دغه رنګې رسول الله مبارک خیري پیغمبر منو د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي دا زمونږ عقیده ده وی ښځې ته نصیحت وکړه بوډۍ ته وی خدای د هغې له نرم کړه ښځې وی به ډېره ښه زه مسلمانېږم خو دا مسلماني خو ډېره ګرانه ده نو مونږ ورته رضانه وی چې یاره مسلماني ګرانه نه ده بوډا له پکې ډېره اسانتیا ده او ته خو بوډۍ یې خیر ښځې ته مونږ نصیحت دعوت ورکړه الله ښځه مسلمانه کړه چې بوډۍ مسلمانه شوه مونږ ورته کلمه ووایي مونږ ورته کلمه نو ما ورته لا په ټلیفون مې د کلمې په مقصد هم پې کړه وی یوه خو هم پوره پې کړه کلمې شهادت یې وایي ښه مزېداره بیا مونځ چل خو نه ورته زما ښځې وله اودس وکړ په مانځ یې ودروله بیا وی چې ډېر پاسه به زه څه کومه مونږ ورته وی چې که خیر مونږ بل دله چوټي شي راځو نو تاله به په جرمني کې د قرآن شریف ترجمه راوړو جرمني ژبه کې ځکه هغې له بغیر د جرمنۍ ژبې نه بل څه نه ورتل ته به هغه ګورې ټرانسلیشن دی ترجمه به ګورې خیر دا مسلمانه شوه کلمې ووی او دس هم وله وکړه او مونږ ترې روان شو وی چې بله هفته کې مونږ رالو د بوډۍ معلومات هم اخېستل وی خلک وی چې بوډۍ خو مړه شوې ده بوډۍ کله مړه ده وی تېر اتوار
بچی ولا رالل او بچی وسره ناست او ساتې لاړه او موږ هم ورسره په دغه اتوار میلو شوي یو زموږ د دعوت نه او د هغې د کلمې ویلو د ایمان نه یو 4-5 ګنټې پس غریب هم مړه شوی الله اړه ما وی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې ډېر کله ته یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله وي څومره یو لیش الله به د جنت او د انسان الله به داسې کار ته واخلي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي او ډېر کله یو انسان دی د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي داسې کار به وشي چې د دوزخ نه به بچ شي او جنت ته به لاړ شي نو ما ته هغې لږ هغه چې بنیادي خبره کوله وی ښځې صرف ما ته او زما ښځې ته او هغې ته پته وه چې د مسلمان یم بل چا ته پته نه وه مونږ خو یې مونږ ول هفته پس راځو خدمت پکو اخو غریبه 3-4 ګنټې پس مړه شوه نو مې بیا نو هغه خو هلته کې نور کله به یې مړي د عیسایانو خښول اوس هلته یې نشي خښولی ځکه چې خښئ نو قبر ولا د حکومت نه په بیه لي څوک د 20 کالو قبر والی په کرې ځای د قبر څوک د 100 کالو والی هغه بلا پیسې دي نو سې سوځئ نو یا خدای ممکن دا غي سوزولې ده او غیره کله دریاب ته یا بوټي موټي ته یا به چته خخې کړي مونږ یې جنازې سره سوکو مې جنازه بس پرې ده بس خدای له رسېدلې ده زمارونو زه پې خوشحاله شم او ممکن ده تاسو هم پې خوشحاله شم نو یو انسان چې کافر خدای بچ کې او مؤمن شي نو موږ پې خوشحالېږو که نه نو موږ له خدای ایمان کله را کړی موږ له رب کله ایمان را کړی دی په دې به موږ نه خوشحالېږو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده مونږ یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي د کافر مور او پلار نه یو پیدا که مونږ د کافر مور او پلار نه پیدا وې مونږ به نن دا کلمه شهادت نه وې مونږ به د خپل لوی رب دا لفظ دا نوم الله په دې ژبه نه وې مونږ به د ښکلي پیغمبر نوم په دې ژبه نه اخیسته دا چې مونږ د ښکلي پیغمبر نوم په ژبه الو درود پې وایو درود شریف او دا د الله ذکر کوو دا کلمه وایو قسم په الله دا د خدای مهرباني ده څومره خواري موږ سره مور او پلار په دې کې کړې ده څومره خواري څومره خواري راته به الله للو للو وي چې د کولو به څه به وي د الله نوم الله وایا کافر ته دا څوک وایي کافر خپل بچي ته وایي ساري تھینک یو دا زده کا ساري دا زده کا مونږ ته به څه وی الله زده کا بسم الله زده کا دا د خدای فضل او کرم په ښه او بد کې به د الله شکر ادا کې د ځان نه لاندې ته به ګورې د ځان نه پورته به نه ګورې د خدای شکر به ادا کې او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره په دین کې مونږ د ځان نه لاندې ته ګورو په دنیا کې بره ته ګورو نو ټینشن جوړ په دنیا کې لاندې وګوره د خدای نعمت قدر بدله درشي او په دین کې بره ته وګوره مونږ دین کې لاندې ته وګوره یلکه مونځ کوه که نه یا مړه پرون دی یو مونځ وکړه نو تا خو یو هم نه دی کړی کنه او که ښځې ته وی مونځ وکړه ما وکړه ماښام نه که نه ماسخوتن هم وکړه خور خو د یو هم نه دی کړی ما خو یو هم وکړه کنه لاندې ته ګوري لاندې ته نو په دین کې چا ته ګوره برته نو هغه چې څه کوي هغه څه وکړه دا د الله پاک د رسول مبارک وینا ده زموږ په ایمان نو ابراهیم علیه السلام سونه وکړی بی بی سونه وکړی ده بچی سونه وکړی ده خو چې اخوا لږ مخکې لاړ او غر ته وخت او د خپل بچي نه سترګې بل طرف ته شوې نو څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے زما ربا د فریاد ځای بیا الله دی یا چې تکلیف راشي چاته چغوو مونږه الله ته اسم یېري په غاښ در راغی بیا چغوو ربنا اے زمونږ ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع خدایا بچی مې په یو دشلق بیابان کې پرېښود ربنا لیقیم الصلاة خدایا کہ تایت کی ہے السنوی فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون دی ٹکی لرازم سوئی اللہ کی تایت کی یا خدای سوک ولرا ولا یوازی دی غریبانا دا بس سکی یوازی او خدایا روزی ولا دا میوو پا شکل کے ورکا
څه دپاره لعلهم یشکرون چې خدای ستا شکر ادا کړي شکر په دغه جون شکر په دغه دشت و بیابان شکر په ښه او بد دواړو کې به شکر د الله ادا کوې یو نوړی که چا درکړه یو نوړی وی الحمدلله یو ګوټو به درته میلاو شوې وی الحمدلله زما قسم په خدای یو سړي راته خبره کوله جیل کې پروت و جیل کې او ما ته څه وایي وی اوبه به نه میلاوي نو چې ډېر د کافرو جیل کې وی چې ډېر زیات به تنګ شو او د تندې له لاسه به م چغې کړې نو وی زمونږ په مخ کې به په کاسه کې متیازې وکړه چې دا اوس کا کاسه کې او چې خفه کولو به نو قرآن شریف پې راواغېش د پاسه به پې ټوپونه وان او متیازې به پې کولې زمونږ د خفګان دپاره مونږ د خدای د کم نعمت شکر ادا جوس کې درته میلو دي شربت کې درته میلو دي پاکې اوبه درته میلو دي څه به کوې ورسره هارون الرشید ته چا وی که داسې ځای کې ګیر شو چې هېڅ درته نه میلاوېدل او د تندې مرې او څوک درته وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه یو ګیلاس اوبه در کوم ور به کې هغه وی بلکل چې د تندې مرم په باچۍ څه کوم بلکل نیمه ورکوم وی ښه چې دا یو ګیلاس اوبې دله درکړې نیمه باچۍ خو دې لاړه او بیا درته وایي هغې ادې ونښتې په مثانه کې لاندې نه وتې اوس بل یو درته وایي چې ته چغې وایي چې متیازې نه وځي او درته څوک وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه چې دا متیازې د نه وباسم ور به کې چې مرم او چغې وام په بادشاه څه کومه وی پته ولګېده چې دا ټوله بادشاهي ستا د یو ګیلاس اوبو قیمت لري نیمه په دننه کېدو له یو نیم په وتلو کې دا د خدای نعمتونه دي چې مونږ له الله راکوي الله څه چلو که جرهم قبیله راوسته او د ابراهیم علیه السلام د بیبي او د بچي سره دیره شوه او دی پکې لوی شو چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام څه موده پس به راتله د بچو خیال به یې اخیسته نو چې راغی او ابراهیم علیه السلام واده م کړی دی دروازې وواله نو ښځې وله اواز ورکړه څوک یې باباجي څوک یې وی زه خو یو سپینګیري بوډا راغلی یم خاوند دې څه شو وی تلې دې ښکار کوي وی ښه وی جندم څنګه دی وی ډېر خراب ډېر بد حال دی ډېر د غربت ژوند او ډېر بد حال شروع دی وی چې خاوند دې راشي نو ورته به وایي چې بوډا سپینګیري په داسې شکل راغلی و او تا ته دا وصیت کړي چې دا درشل دې بدله کړه اسماعیل علیه السلام چې د ښکار نه راغی نو په اثارو پوی و وی ښځې څوک میلمه خو نو راغلی وی راغلی و یو میلمه و دا شکل و دا رنګ و داسې بوډا و داسې خبرې کولې او ښځې دا خو مې بابا دی دا خو ابراهیم و زما پلار وصیت خو درته نو کړی وی کړی دی وی څه وی درشل دی بدله کا تپوس یې درنه څه کړی و دا تپوس یې وکړه چې څه خوراک دی نو مونږ وی چې بس خوراک خو نشته وږې تږي وی درشل تی ما ته دا وصیت وکړه چې تا طلاقه کړمه زه پلار کړه بله یې وکړه چې بله یې وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی دی بیا اتفاقا ښکار له تللی و دروازه یې وواله ښځې وله اواز ورکړه څوک یې یو میلمه راغلی ما خاوند یې څه شو ښکار له تللی ښه ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزېدار ډېر ښه شته څه خورئ غوښې د ښکار او بس زمزم غوندې قیمتي نعمت او د خدای عبادت کو او ډېر ښکلی خاوند خدای را کړی دی او ډېر د خوشحالۍ ژوند ډېر د عزت ژوند د خدای ډېر شکر گزار یو خاوند چې د راشي ورته وایي چې داسې یو بوډا سپینګي راغلی او درشل دی برقرار وساته چې خاوند اسماعیل علیه السلام راغی خو وروستو پیغمبر کېږي په نښو نښانو پیښ و څوک خو نو راغلی یو بابا راغلی و بوډا غوندی باباجي څه وی باباجي دا نن تپوس وکړه ژوندم څه دی ما وی ډېر ښه شته غوښې د ښکار او زمزم غوندې قیمتي اوبه او ډېر ښه شته ژوند تېرېږي وصیت خو یې درته نو کړی و څه وی درشل دی برقرار وساته وی ښځې دا زما پلار و ابراهیم تا د خدای شکر ادا کا بل سپیرې نو ادا کړی نو ستا هغې متعلق اډر وکړه چې لړکه دا ناشکره ستا متعلق اډر یې وکړه چې دا شکر ګزاره ده وی ساته ګوره د شکر برکت څه شو د شکر برکت اوس ګوره دغه ښځه چې دا ابراهیم علیه السلام ورته وی درشل دی پرېږده او دغه شکر ګزاره ښځه دا وروستو د رسول الله مبارک نیا جوړیږي
په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا تلک امکم یا بنی ماء السما څنګه چې بیبي هاجره ده د قرنګ دا خبره دا شکر بادا کې خکې مو په بادا کې خکې په بادا کې بس شکر ادا کې وای چې یو سپېړه چا درکړه شکر دې چې مړې نه کړم کنځلې د تو کړلو شکر دې چې ما نه دی کړی خوله د هغه خرابه شوه د ما نه ده خرابه شوه بلې درته رسول شکر دې چې ما نه دی رسولی بل چا ته ګناهګار دې شو ده خو نه شو یو سړی په لاره روان و چقړی وې او دی خوا یو جنټلمین و هغه خشته سپینې جامې او کوټ موټ چوغه موغه اچولې ده او ښځه ده ورسره کیړی ټقار وباسي روان دي دا غریب مسکین چې ته په خپه په اوبو په ډنډ راله چې شړق شو هغې نه څاڅکي اوچت شو او د دغې جنټلمین د ښځې په جامو ور پرېوتل جنټلمین چې ښځې ته وکتل او دا خو واده له روانه یم او ښځه مې روانه ده او جامې څښا شوې سپېړه اوچته کو چې شړق شو دا مسکین یې وو ښه مضبوط لوند دی په سترګو زما د ښځې جامې دې څښا کړې په قلار ده په ټوپونو روانې غریب یو سپېړه ښځه خوشحاله شوه چې ځکه خیري باتور خو زما بدل واغی او زما په وجه سړی تکړه دی سپېړه وویسته دو خبرې مو کړې دا مسکین فقیر چې خوا شو الحمدلله شکر دی چې ما ظلم ونه که هغه ظلم وکړو ګوره د خدای حمد ته هغه ظلم زه ظالم نه یم هغه سپېړه راکړه زه سوچو دما خو زه ظالم نه شوم ظالم شو چې څه مخکې لاړ شو یو سړی د الوا په دوکان ناست و الوی دی سهار وختي او باران دی لاندې خټې دي هغه وی چې خدای پاک لومبي هر څوک چې راغی نو یو جام پیب هم ورکوم او یو مزېداره الوا به هم ورکوم دا مسکین پې ورغی دلته راشه فقیر مسکین وګې که نه راشه ښه مزېدار الوی ورته پلیټ کې کېښوده جام پی هم ورکوم پی مو واله وغه الوی مو خوړه چې خوا شو نو په خړت خړت په خندا شو په خړت خړت په خندا شو وی الله ناشنا قصې دي یو خوا سپېړی او بل خوا الوا الله ناشنا قصې دي یو خوا واله او ټکول او سپېړی بل خوا الوا او ښه ګرم پی خدای څه ناشنا خدایي دی دا د انسان عقل کې خو نه تېرېږي سړی چې کور ته لاړ او ښځی سینګ بوتله کور ته دې بره پوړو ته خته او ناګنه ډق چې دغه ځای نه راخطا شو چې ځمکې له راغې ساتې وه ښځې وې خلکه خاوند مې په ځای پرېږدی نور غر کېږو دا هلته یو بوډا والی دی سپېړه استرا هله بوډا واپس کې دا د هغه وجه ده بل څه وجه نه شي کېدی وړله تر کرکه راشي که نه سینګ بوډا دی په دې لاړ خلکو منډې منډې بوډۍ راواړو دا دې وي او دا دی ای بوډا بابا خاوند خو مې سر وخوړ مړ شو خو نور دوا وکړه نور دوا وکړه خیره دې کړه زما خاوند ته موږ ته ونه کې وی نه ما خو خیره نه ده کړې نو دا خاوند مې چې مړ شو وی دا خو د زه ووالمه نو الله په ما خفه شو که نو زما د ده سپېړه دغه وه چې زما مخ ټیک ټاک دی خوږ نه دی او دغه د خدای سپېړه وه هغه له خدای خپله سپېړه ورکړه شکر گزار بنده د خدای دوست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بالکل کم پستر ګوړون دی بشیر جان ادب شکر ادا کوي ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دی خو د پیغمبر نعتونه وایي ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس د نیو څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی او څوک یې بل خوا تختی ډېر ړانده دي والله که په خر سور لیکئ په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور رواني ځکه یې وسره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یا لکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده ول آواز وکړه دې خو ماله راتاو شه چې دې راتاو شه وی څوک یې وی زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی دې سچو یم او دا اولدار څه وی وی د بابا مونږ ماف کړه دا د خدای کاران سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی
پروفیسر په اسلامیه کالج کې ډېر نیک و د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه نو هغه په خپو باندې غریب معذور نو هر وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناستو ګرځاو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کړم ناشکري به نه کوم لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرته تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرته زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځي چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي خالص زما د مخې مې چېرې تا له ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مې نیمه کړه که څلورمه باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي ما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخیسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تا له خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای کره تهجد دا 2 رکعات او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شي په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو خار ته ورغې پخوا د دې خاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غرۍ ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څو دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باس تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باس کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اصله دا باس په دروازه بار ونه تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې چې باس ته څوک دروازه بندوي باس ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوي باس خو وزرې وړقوي او برخېږي نو باس چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال د سره شته نو تا باس ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر هغه له د خدای بادشاهي ورکړې ده پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د لروجي نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم نه میس نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف د قمقل بادشاهي دی ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیده الله ورته بنده ولې پریشان ہے ولی سوچ کے پروتے وی اللہ ستا خدای تا پا سوچ کے پروتے بندہ دا ما خدای کیسے چل دے خدای خود بی دین دے اگا باچا من نکی او قمقل دے بادشاہی دے ورکڑے دے پو جو پولیس انڈر گرد
او زستا عبادت کوم درو د شپې نو مال د خدای پاکه شلیدل جامې دي کور سم نشته الله وتوي بس ما خو په خپل علم سره ټیک کړی دي ور قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو تا ته یو شی خخکاری د خدای پریز بخنی زکه دل نه درکای تا ته یو شی بدخکاری او د خدای پریز بخی موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو خکړی دي خو کته وای چې دا خنه دي نو دا ستا په دې په خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کم نعمت ته دا باغله ور کم داغه نعمت بتاله او خدای کولی شي کنه شي کولی په سکند کې بادشاہي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الملک بادشاہي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بہت 2 منټه کې فیصله وکړو ته چې پاسې باچا کوم دی اب استاد یې راولو ستا نعمت غلا ور کوم داغه نعمت تعالی ور کوم دی وته په دا خوب کې وي الله زما سره نعمت دی اشلیدل جامې دا اشلیدل سپلې دا ګرمه یخنه ته چې دا غلا ور کې وینه کنه تعالی یو نعمت درکړې دی به بیا ستانی ګوري اب داغه بستای داغه نعمت خو تعالی در کوم بادشاہ شي او ستا نعمت دا چې دا پنی مشپه کې پاسې او دا ماته جاړې چغې وي دا نعمت به بیا ستانی دا به غله ورکوم دا په نیمه شپه به راته ژړا هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت ته ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو الله قبل نعمت بني شکر بادا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یو کجوره وور کړه سوالګری ته وی زدا یو سوداس شیر اله بل یو کجوره شکر ادا نه بس نبی علیہ السلام خو سوالګری نه راټه هغه ونه کړه دغه بل سوالګری راغی بل سوالګری وای خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یو کجوره ورکړه بل کجوره چې ور کړه سوالګری سوی الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس ابل ناشکری وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتی لاس او دینه قیمتي شی خپل کړه زر تندیل اخرب صاحب داخل لوی نعمت ته شکر ادا کړه حضور پاک حضرت ام سلمہ ته وی دی بیبي وا ام المؤمنین ام سلمہ چا څه شی راوړل تو ګور څه شی دی الله راوړل ورته هغه راوړل سلور سلويخ دینار او سلويخ اشرفه وی ها بچی دا مولا دو سوالګری راغله یو ناشکر لاړ بل شکر ادا کړ هغه ته سلويخ اشرفه ملو په شکر الله خوشاله لئن شکرتم لازیدنکم الله وی شکر ادا کا نورم زیاتو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکر دی وکړه نماز سخت عذاب ولا بل سوک نشتا عذاب می سخت دی قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې 2 باغونه جوړ کړي یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده یو د لارې نه بل طرف ته او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي چینې اوبه او قیمتي سور او دنیا ورته په تماشه کې وه دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي خلکو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل اوبه د خدای په لاس کې دي دی که نه دی وایه راته جون د چا لاس کې دی عزت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا حج چې د طاقت درکوي څوک به درکوي عمرې له به دې څوک بوځي عزت به څوک درکوي الله اخلي به څوک الله بس د دغه خدای شکر ادا کوه او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی زما د